ناس بده سي تاسو یوه ورځ په کږدۍ کې هلته تقریبا د دوړو ته ناست څملاستلي سي خوب وکوئ او اقلا تاسو هماغه طالبي فرهنګ دغه کوئ خو طالب هم پرون زما مړی به اوس صاحب مول الپادره کې مخه کوه دا کافر او که نن زه د مړي ته په دغه سترګه وګورم څنګه زه دغه د خصومت مات کړم څنګه د خصومت له پوله څخه خواته تفاهم پول ته منډه کړم چې زه اصول جوړ کړم اساسات جوړ کړم قوانین جوړ کړم بنسټونه احیا کړم یا د بنسټونو په بنیاد باندې سوله راپورته کړم دا خو نه کېږي وروره دغه کېږي فقط د یو څو نفر غیر مسؤلانه خبرې بې دریځه خبرې غیر منطقي خبرې همدغه رئیس جمهور د ولسمشر زرکلن سي هماغه خلک هم راغلي چې ګلبدین حکمتیار ته ولسمشر د خپله ډېره لویه دغه کې جناب اشرف غني خپله لویه بریا دا ګڼله چې د ګلبدین راوستلی د کابل په ار کې اتڼ ورته کوي چې و قربان دي سم ګلبدین خان ستړی مشي او په ما ګران ستړی مشي او ما په درته ایښي په تندي دواړه لاسونه قدردان ستړی مشي خو دا سندرې ورته وایي دغه خو ما ولیدل ډېره مننه له خدای څخه وبېرېږئ د خپله ټولنه دغه کوي په بد حالت کې یو په بد حالت کې یو په دونه بد حالت کې یو د افغانستان مري ولا بلا تاسو سوریې مرګ به ژاړئ تر سوریې له مخه به د افغانستان اډونه په سلو قبرونو کې پراته وي که دغه رقم دریځونه یوازې خو دا خلک پرېږده یوازې پرېږده دا ټوپک له لوګي څخه کوز کړي یو له بل سره د فاتحې په بانه یو له بل سره د واده په معنی یو له بل سره د مبارکۍ په نامه یو له بل سره د خواخوږۍ په نامه یو له بل سره د بدنیتۍ او د نیکنیتۍ په نامه باندې یو له بل سره کېنو یو د بل څېره ووینو او هغه اقلا دا خبره سره وکړو چې وروره دا وطن د افغانستان د راتلونکي نسلونه دلته ژوند کوي راځئ د دې راتلونکي نسلونو د ژوند لپاره د سولې لپاره بنسټونه احیا یو سوله د بنسټونو په بنیاد باندې ودانه کو جوړه کو پیاوړی کو غښتلې کو او بیا هغه بنسټونه به دا سوله دایمي وي دا سوله به مداومه وي دا سوله به دوامداره وي دا سوله به تقریبا یو د ولس له حمایت او مرستې څخه برخورداري اما که په دې خاطر نه ولا کرزي خبرونه دغه کول کرزي نن دغه سی ولې ورغی ابل زور ته اشرف غني خبرونه دغه